څه موده وړاندې فرزانه ناز او نجیبه فیض جنګ کړی و، خو بیرته اول او څنګه سره پخلا شول. سلامونه او نیکې هیلې. د مطلب شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي در سره سبسکرایب او سره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. نن در سره په دې اړه حقیقت شریکو چې څه موده وړاندې فرزانه ناز او نجیبه فیض جنګ کړی و، خو بیرته اول او څنګه سره پخلا شول. څه موده مخکې نجیبه فیض خارج ته تللی و او له هغه ځایه یې د اختر لپاره د خپرونې ترتیبات نیول او له بنډار له نجیبې سره خپرونې پروډیوسر سره هم په اړیکه کې وه. پروډیوسر ورته ویلي چې فرزانه ناز وایي چې په نورو اختریزو خپرونو کې به برخه واخلم، خو بنډار له نجیبې سره په خپرونې کې هیڅکله هم برخه نه اخلم. له هغې وروسته نجیبې له فرزانه ناز سره په واتساپ اړیکه ونیوله او فرزانه ناز ته یې د $2000 افر ورکړ چې زموږ پروګرام کې موږ سره برخه واخلي. هغه چې په دې سره فرزانه ناز دا ومنله چې زه به په دې خپرونه کې په یو څو شرطونو ونډه اخلم. اول دا چې ما څخه به هیڅکله په دې خپرونه کې مرکه نه اخلئ او د یوې کوربه په توګه به در سره په خپرونه کې برخه اخلم. دوهم دا چې په خپرونه کې به هیڅکله زما د دښمنۍ آریانا سعید نوم نه اخلئ. هغه چې نجیبې ورسره دا ومنله او د تیر اختر په خپرونه کې چې د نجیبې د کوژدې په اړه وه، هغې خپرونه کې یې برخه واخیسته چې تاسو به ډیرو شاید دا لیدلی هم وي. دا و زموږ نننۍ ویډیو. د ویډیو په اړه خپل نظرونه په کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو در سره حتما لایک او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.